رحیم سلامونه خیلی قدرمان انجینر صاحبان هیله‌مندم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخ ته ځي. درنو انجینر صاحبانو، په تېر لیکچرونو کې موږ او تاسو د اوټوکیډ په یو شمېر موضوعاتو باندې بحث وکړ او آهسته آهسته موږ هم د پروژو ترسره کولو ته نږدې کېږو. خو نن هم راځو دغه سټنډرډ مینو باندې بحث کوو، په دې باندې خبرې کوو. خو یو شمېر موضوعات چې زه غواړم تاسو ته اوس بیان کړم چې موږ او تاسو په دې کې بعضې موضوعات لوستي دي او بعضې موضوعات چې پاتې دي زه هغه بیا انشاءالله تاسو ته په راتلونکي لیکچرونو کې بحث کوم. مثلا موږ او تاسو پرنټ و سیو و مثلا په اوپن و سیو و سیو از و په پلاټ سټایل و پرنټ سټایل په دغې باندې موږ او تاسو خبرې کړي دي په یو شمېرې، خو پرنټ دا موضوعات پاتې چې په راتلونکو لیکچرونو کې به پرې بحث وکړو. او نن هم زه راځم خپل لومړی درس چې ده کټ مونږ ویلې پوهېږو، کټ کاپي او پیسټ دا اساسان او هغه موارد دي چې اړتیا نه لري چې زه بیا پرې بحث وکړم. نن راځو په هغه موضوعاتو باندې بحث کوو قدرمنو انجینر صاحبانو چې عبارت دی لومړی موضوع موږ سره هغه په ننني درس کې هغه میچ پراپرټیز ده. قدرمن انجینر صاحبانو د مثال په ډول تاسو یو دایره رسم کړی ده، مثلا راځو دې کې لږ څه تغییرات راوړو. زه راځم فارمټ مینو ته، لیر ټولز ته، یا هم که چیرې د ځینې نه کنټرول یا پراپرټیز ته ځم، د دې ضخامت بدلوم. مثلا همدغه جسم انتخابوم، ضخامت یې زه بدلوم څو ته دغومره، او لیر بای لیر لیکل شوی لاین ټایپ یې زه راځم دغه شکل ته اړوم او همدغسې تر څنګ یې دغه موضوعات همدغومره بس وي. تر څنګ یې بل راځم یو بل جسم زه ترسیموم، خو هغه دغسې یو شکل لري. که چیرې زه غواړم راشم همدغه زموږ دغه کوم مستطیل چې ده، که چیرې زه وغواړم دغه مستطیل هم درنو انجینر صاحبانو، که چیرې دغه مستطیل هم زه وغواړم چې تبدیل کړم په دغسې یو شکل باندې، نو اړتیا نه ده چې زه راشم بیا ځلې د دې لیر باندې تغییرات راوړم یا د دې لیر تغییر کړم. فقط ساده راځم دغه جسم انتخابوم، دغلته راځم په کوم بټنه باندې میچ پراپرټیز باندې کلیک کوم او راځم همدغه جسم انتخابوم. وګورئ دغسې په ساده شکل سره موږ د دغې حالت تغییر کا او بدلون پکې راغی. نو بنان انجینر صاحبانو دا و د میچ پراپرټیز موضوع. تر څنګ بل موضوع چې د موږ سره هغه د بلاک ایډیټورز دي. بلاک ایډیټورز باندې موږ او تاسو اوس بحث نه کوو، دا هم راتلونکي درس ته پرېږدو. خو راځو ریډو انډو باندې تاسو پوهېږئ. مثلا که چېرې تاسو غواړئ شاته تګ وکړئ، کنټرول وي ووهئ، کنټرول زیډ ووهئ، کنټرول زیډ شارټکټ ده. مثلا کنټرول زیډ که چېرې ووهم وګورئ یو خانه موږ شاته ځو دغسې. که چېرې کنټرول زیډ ووهم او که چېرې کنټرول یو ووهم، کنټرول زیډ او کنټرول څه شارټکټ دغه چې ده ریډو انډو دپاره موږ شارټکټ لرو کنټرول وای. که چېرې بېرته غواړئ مخته لاړ شئ دغسې، او که چېرې غواړئ شاته لاړ شئ د دې څخه استفاده کولی شئ. بل موږ سره قدرمن انجینر صاحبانو هغه پن موضوع ده چې څنګه کولی شو د پن څخه استفاده وکړو. کلیک کوو پرې راځو دغسې حرکت ورکوو، خپل ماوس بټنه کلیک نیسو، هر خواته چې وغواړو خپل جسم هماغې خواته حرکت ورکولی شو او هماغې خواته ځي. نو بنان دغسې کولی شو له پن څخه استفاده وکړو. بل موضوع قدرمن انجینر صاحبانو موږ سره هغه د اجازه راکړئ زوم ریل ټایم ده. په زوم باندې خبرې کوو. یو موږ سره زوم ریل ټایم ده، بل زوم وینډو ده، بل زوم پرویوز ده. خو د دې تر څنګ موږ یو شمېر نور زومونه هم لرو. اجازه راکړئ چې زه یو دغه واخلم، پینټ پروګرام ته لاړ شم. موږ سره قدرمن انجینر صاحبانو یو زوم اکسټینډ ده، صحیح ده، زوم اکسټینډ. بل موږ سره چې ده هغه زومال ده. بل چې ده موږ سره زوم ریل ټایم ده. بل چې ده موږ سره زوم سنټر ده. زوم آبجیکټ لرو. همدغسې د زوم آبجیکټ ترمنځ زوم پرویو لرو، زوم ډاینامیک لرو. زوم ډاینامیک تر څنګ زوم ان لرو،
زوم آوټ لرو. زوم آوټ ترڅنګ زوم فاکتور لرو. زوم فاکتور ترڅنګ بل زوم سکیل لرو. زوم سکیل ترڅنګ بل چې ده موږ سره زوم ویل ده. زوم ویل دغه غلط هم شو سپیلې کوم. او بل زوم وینډو ده. داسې زومونه موږ لرو قدرمنو انجینر صاحبانو، غواړو چې هر یو تاسو ته تشریح کړو. زوم اکسټینډ موږ سره چې ده د مثال په ډول دغسې یو جسم لرو، مثلا دغسې د زوم اکسټینډ شارټکټ چې ده زیډ انټر وبښئ، اجازه راکړئ چې زه پین څخه ووځم. زیډ انټر او ای انټر. تاسو وګورئ قدرمنو انجینر صاحبانو، زوم اکسټینډ څه کوي؟ هغه پروژه یا هغه جسم چې موږ ترسره کړی وي هغه راځي زموږ همدغې صفحې سره برابروي، فکس همدغه صفحې سره. دا د زوم اکسټینډ. بل موږ لرو زوم آل لرو. زوم آل موږ سره کومه برخه کې کار کوي؟ موږ د مثال په ډول که چیرې زه راشم زیډ انټر او ای انټر، تاسو وګورئ زوم آل موږ سره دغسې یو مرسته کوي. بل دا جسم لږ څه شاته ویستم، اجازه راکړئ موو یې کړم، مثلا دغلته یې وړم. اوس راځم زه زیډ انټر او ای انټر. تاسو وګورئ زما جسم دغلته راغی، خو هدف د دې زوم آل څخه دا ده د ده ترڅنګ چې زموږ جسم راوړي په صفحه کې ځای پر ځای کوي دغه یو سی ایس آیکن چېرته چې موقعیت ولري هغه هم څه کوي؟ راوړي صفحې کې ځای پر ځای کوي. نو دا د زوم آل. بل موږ سره زوم ریل ټایم ده. زوم ریل ټایم قدرمنو انجینر صاحبانو دغلته شارټکټ یې هم درلوده، مثلا دغه موږ سره زوم ریل ټایم. که چېرې تاسو دې باندې کلیک وکړئ یو صفحه خلاصیږي، بیا دا که چېرې شمیره اخلي مثبت و منفي لري، اجازه راکړئ. دا زوم ریل ټایم هم دغسې یو شکل لري. تاسو کولی شئ چې ماوس په واسطه فقط کلیک پرې وکړئ. تاسو وګورئ زه اسکیپ وهم، زه راځم کلیک پرې کوم، ماوس باندې هغه ویل چې ښکته او پورته کوي تاسو وڅرخوئ، دغسې څرخیږي، مخکې وروسته کېږي. دا د زوم ریل ټایم. بل زوم سنټر ده. تاسو وګورئ زیډ انټر او سی انټر، راشئ جسم انتخاب کړئ. هغه زوم سنټر زموږ هماغه جسم که چېرې زیډ انټر سی انټر دغسې یو شکل موږ ته راکوي. موږ غواړو د دغې جسم دغې سنټر ته راوړو یا مرکز ته یې راوړو. هماغه جسم باندې کلک کوو، وګورئ انټر وهو پرې، دغسې سنټر ته یا مرکز ته د صفحې مرکز ته راوړي هماغه جسم ته. بل موږ سره زوم آبجیکټ ده چې دا زیډ انټر او انټر ده. دغسې موږ ته که چېرې موږ دغه وکړو زیډ انټر او انټر ووهو، موږ ته یو دغسې صفحه خلاصیږي یا دغسې حالت رامنځته کېږي. هماغه جسم که چېرې زه غواړم یوازې دغه راته زوم کړي، راځم کلیک کوم د باندې او انټر وهم، ته وګورئ هماغه راته د صفحې سره برابروي. دا د زوم آبجیکټ. بل موږ سره زوم پریویو ده. زوم پریویو دلته یو آپشن هم لري چې زوم پریویو قدرمن انجینر صاحبان یا پریوز موږ سره په دغه برخه کې مرسته کوي چې څنګه کولی شو دغه خپل هغه تیر شوي زومونه چې موږ ترسره کړي وي هماغه تکراري راته وګوره، مثلا دغسې یعنې بېرته شاتګ کوي. څومره زومونه چې مو ترسره کړي وي هغه هماغه شاته وړي. دا د زوم پریوز و. بل موږ سره زوم ډاینامیک ده. زیډ انټر او ډي انټر. تاسو وګورئ دغسې یو مستطیل شکله جسم موږ ته راکوي چې دا موږ کولی شو چې بیا کوچنی هم کړو. د ماوس بټنه کلیک ونیسئ، رایټ کلیک ونیسئ، هغه کوچنی کړئ. دغسې کوچنی کېږي هم دغه مربع شکله جسم چې موږ ته راکړی کوچنی کړئ راوړئ، مثلا دا کوچنی کړئ، صحیح ده. بېرته انټر کې کلیک پرې وکړئ، راشئ او هماغه جسم چې تاسو غواړئ مخته یې راوړئ یا زوم یې کړئ، په هماغه باندې کلیک وکړئ. مثلا زه غواړم دغه راته جسم راته څه وکړي مخته راوړي، دغسې انټر پرې وهو. دا زموږ د زوم ډاینامیک و. بل موږ سره زوم ان او زوم آوټ ده. همدغه د که چېرې زوم د ماوس بټنه ځان خواته کش کړي دا زوم آوټ کېږي چې ځان خواته
ځان نه لرې کړي د ماوس دغه ویل دا زوم آوټ کېږي زوم ان زوم آوټ زوم ان زوم آوټ صحیح ده بل موږ سره قدرمنو انجینر صاحبانو زوم سکیل ده زوم سکیل که چیرې زه زیډ انټر کړم او راشم یو مقدار دې ته ورکړم د مثال په ډول زه راځم 0.5 قیمت ورکوم دغومره قیمت اخلي دغه زوم ریال ټایم څه کوي قدرمنو انجینر صاحبانو هماغه مقدار چې موږ ورکړو د هماغه مقدار په اساس موږ ته راوړي هماغه سکیل یا سرعت یې په هماغه مقدار موږ ته عملیات ترسره کوي بل درنو انجینر صاحبانو موږ سره چې و هغه اجازه راکړئ زوم سکیل باندې هم پوه شلو او زوم ویل او یو زوم فاکتور ده که چیرې زه راشم زوم فاکتور دغلته وګورئ یو زوم فاکتور دی یو زوم ویل که چیرې زوم فاکتور باندې زه کلیک وکړم دلته تاسو وګورئ انټایر نیو ویلیو فور زوم فاکتور اوس شپېته ده خپله د ډوپلیکیټ کمپنۍ دې ته قیمت ورکړی شپېته چې دا د دریو څخه تر سلو پورې قیمت اخلي مثلا که چیرې موږ غواړو دغه زموږ زوم کول دا سلو شي صحیح ده که چیرې غواړو سلو شي قیمت یې ښکته کوو مثلا زه شل ورکړم انټر کوم انټر شو اوس که چیرې موږ دغه ویل ډېر به سرخه و که چیرې موږ لس وارې شل وارې موږ تر څو یو جسم غواړو یو نقطوي موږ ته ښکاره شي موږ حداقل یو لس وارې باید دغه زوم دغه ویل ښکته او پورته کړو که چیرې بیا راشم زوم فاکتور ته او د دې قیمت زه سل ولیکم سل نه اتیا نوي به ولیکم اوس اتیا شو زه ګوره په یو کلیک سره یا په یو کشولو سره ډېر مخته ځي اوس وګوره یو کش کوم ډېر سرعت سره سرعت یې ډېروي او کموي په هماغه زوم فاکتور باید په شپېتو کې وي ځکه کمپنۍ نه شپېته راځي خلاص بل موږ سره په زوم برخه کې هغه زوم آوټ او دغه باندې پوه شو سکیل باندې هم پوه شو بل زوم ویل ده زوم ویل څه کوي قدرمن انجینر صاحبانو که چیرې تاسو وګورئ زموږ دغه ماوس کم زوم چې ده که چیرې ویل مونږ شاته ویسو ځان نه شاته ویسو ویل دغه جسم مخته کېږي که مخته یې راوړو دغه جسم معکوس عمل کوي که چیرې غواړو همدغه مستقیم عمل وکړو زوم ویل ته راځو زوم ویل دغه ده دا که چیرې یو وکړو قیمت یو او صفر اخلي که چیرې یو ورکړو انټر وکړو اوس که چیرې زه ماوس ځان خواته کش کړم دا کش کېږي که چیرې بیرته یې شاته کړم شاته کېږي یعنې مستقیما بیا عمل کوي خو دا هماغه صفر حالت کې باید پروت وي هماغه صفر یې صحیح ده بای ډیفالټ دا تقریبا یو 14 رقمه زومونه چې موږ تاسو پرې پوه شلو او بحث مو پرې وکړ بیا دا خپله د استعمال موارد لري د مثال په ډول که چیرې زه د همدغه زوم اکسټینډ په هکله تاسو ته بحث وکړم موږ یو لوی پروژه ترسره کړې اوس وګورئ زموږ پروژه ورک شوی هر څه چې لټوو یې هر څه چې غواړو ترسره کړو نه پیدا کېږي موږ غواړو زموږ دغه پروژه راسن د همدغې صفحې په اندازه شي زیډ انټر ای انټر باندې کلیک کوو تاسو وګورئ راسن صفحې سره یې برابروي نو دغسې استعمال موارد لري دا درنو انجینر صاحبانو دا د زوم برخه چې موږ دغه ټول ویلې بل موږ سره هغه د پراپرټیز د کنټرول یو پراپرټیز دغسې یو صفحه موږ ته خلاصېږي چې دا ما تاسو ته مخکې هم تشریح کړی و او پې پوه شوي وو موږ ترې استفاده کړې په تېر درسونو کې مثلا قدرمن انجینر صاحبانو تاسو یو لاین ده یا یو جسم ده د هغې کالر ده که چیرې تاسو راشئ رنګ یې بدل کړي بدلېږي دې ځینه مثلا لیر ده کم لیر وي صفر وي یا کم بل نوم هر څه چې تاسو لرئ لاین ټایپ یې ده د لاین نوعیت یې ده د هماغه لیر لاین سکیل ده سکیل ده یو دوه ما تاسو ته تشریح کړی لاین ویټ ده هغه ضخامت چې څومره وي ترانسپرنسي شفافیت تکنس ما ټول دغه موضوعات تاسو ته تشریح کړی بل 3D ویژوالایزیشن د درې بوده برخه کې بیا دغه کم معلومات مثلا دغه تاسو دغه جسم انتخابوئ د همدغه جسم ټول معلومات دلته راځي کالر یې چې ده بای لیر لیر یې چې ده صفري نوم لري ټایپ یې چې ده زیګزاګ ده وینئ زیګزاګ ده دغسې موږ تاسو سره څه کوي ټول معلومات راکوي کنټرول یو دغه جسم که چیرې انتخاب نه وي عمومي معلومات موږ ته راکوي بل موږ سره پلاټ سټایل ده پلاټ سټایل کې بیا بحث کوو پې چې پلاټ سټایل کې موږ سره بای کالر ده نن د څه ویو ده همدا اوس دغه زموږ صفحه دغه موقعیت تاسو وګورئ چې زه د ښکته او پورته کړم دلته قیمتونه بدلېږي وګورئ یعنې دغه موقعیت زموږ د همدغې صفحې موقعیت دغه موقعیت دغه چار چوکاټ موقعیت په کوم ځای کې ده
په ایکس اکسس کې یا د ایکس په محور کې په 0.3 دغومره قیمت لري، په وای کې دغلته موقعیت لري، په زیډ کې 0 کې موقعیت لري، هایټ یې دومره ده، ویډ یې دومره ده زموږ د صفحې موقعیت. دا هم د یو سی ایس آیکن یا دغې آیکن په هکله معلومات ده چې چیرته موقعیت لري. وګورئ دغې آیکن په هکله مثلا انوټیشن سکیل چې ده یو ده، یو سی ایس آیکن آن ده، که چیرې اف کې اف کېږي هم. وګورئ زه یې اف کوم، وګوره ورک شو. که چیرې بېرته یې آن کړم آن کېږي. د یو سی ایس آیکن موقعیت ښیي. یو سی ایس آیکن آن اوریجن، په اوریجن کې چیرته موقعیت لري. په یو سی ایس آیکن پریویو ویو پورټ چیرته موقعیت لري. ټول دغه معلومات نوم نه دی ورکړی، که چیرته تاسو نوم ورکوئ نوم هم اخلي. 2D وایر فریم ده، یعنې دوه بودۍ کې مو قرار ده. یو دغه حالت ده. که چیرې جسم انتخاب کړو، وګورئ جسم ما انتخاب کړو، اوس د دغې جسم یا د دې عنصر ټول معلومات راکوي. مثلا کالر یې بای لیر ده، لیر یې 0 ده، ټایپ یې بیټینګ ده، صحیح ده، دا یې د ټایپ ده. که چیرې بدلوئ بیا بدلوئ هم شئ تاسو، مثلا کنټینیوس راوړئ داسې. سکیل تاسو ورکولی شئ. سټایل چې ده بای کالر ده، لاین ویټ یې ضخامت یې دومره ده، هر څومره ضخامت چې تاسو ورکوئ اخلي. بل ترانسپرنسي د شفافیت تکنیس، بیا د همدغې جسم موقعیت په ایکس محور، وای محور، زای محور، ټول معلومات دلته مونږ ته تاسو ته راکوي. نو دغسې که چیرې مونږ غواړو د یو جسم معلومات، کلي معلومات واخلو، یا مثلا د دې معلومات غواړو مونږ ته پکار ده، هلته بیا مونږ ته یې راکوي. دا مونږ سره د کنټرول او پراپرټیز په هکله. بل مونږ سره هغه ډیزاین سنټر ده. ډیزاین سنټر څه کې قدرمن انجینر صاحبانو؟ ډیزاین سنټر چې ده درنو انجینر صاحبانو، دې کې ټول هغه موارد شتون لري یا ټول هغه وسایل، تیار وسایل پکې شته. اجازه راکړئ چې دا لږ لوی کړم. مثلا مختلف وسایل پکې، تیار وسایل پکې شتون لري. اجازه راکړئ چې دا پیدا کړم یا څه وسایل پلیټفارم پکې. ممکن ما نه دی ورکړی، تاسو به کولی شئ چې ویې ګورئ. دلته بیا ډیزاین سنټر کې زموږ هغه وسایل شتون لري چې انوایرنمنټ برخه کې خو هغه تیار وسایل لکه موټر، ګل او دا شیان ټول همدلته موقعیت لري. تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. ترانسلیشن ټوټوریال فکر کوم چې ما ډیلیټ شوی ده، او ستاسو په کمپیوټرونو کې، ستاسو په سیسټمونو کې حتما وجود لري چې د دې آی انټر، انسرټ بلاک، لکه دغسې وسایل. آی انټر چې تاسو وهئ هلته نه پوهېږم ولې رانوړه، خو آی انټر په واسطه تاسو دغسې کولی شئ. مثلا چوکیګانې ستاسو په کار ده، هندارې، دروازې، د خوب تخت، هر څه پکې شتون لري. تاسو کولی شئ مثلا فیورټ برخه کې لري، لایبرري لري، دغه ټول وسایل بیا دلته شته. مثلا تاسو غواړئ یو ټیبل راوړئ، همداسې راکشه کړئ دغلته، دغسې یو فرنټ الیویشن ده دغې راځي. مثلا یو دروازه هم په کار ده راوړئ، دغلته کېږدئ، دغسې همدغسې نور وسایل ته هم په کار وي. تاسو وګورئ په سلګونه ډوله وسایل او لیکنې او دا شیان پکې شته. مثلا دلته کمود ده، دستشوی ده، تب ده، همدغسې ټول وسایل پکې پیدا کېږي چې هلته پیدا نه شو. دا ډیزاین سنټر په برخې څخه. بل مونږ سره ټول پلیټس دي، وینډو کنټرول بیا په واسطه. دا هم چې دا هماغه وسایل چې ما تاسو ته ویلې په دې کې شتون لري. تاسو کولی شئ چې ترېنه استفاده وکړئ. خو یو توپیر له دغې سره دا ده، د دغې برخې سره، چې دې کې قدرمن انجینر صاحبانو بیا دا ډرایوینګ ټولز هم ده شته پکې، او کولی شو ترېنه استفاده وکړئ. بل موډلینګ برخه هم پکې شته. مثلا تاسو غواړئ 2D سپریلر دا شیان تاسو غواړئ، یا مثلا 3D برخه چې ستاسو په کار وي، دې نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. په دې باندې هم پوه شولو. بل مونږ سره قدرمن انجینر صاحبانو شیټ په هکله بیا خبرې کوو، مارک منیجر باندې. بل مونږ سره هغه د ماشین حساب برخه ده. زموږ دغسې یو ماشین حساب لرو. تاسو کولی شئ چې هېڅ اړتیا نشته چې بل ماشین حساب هلته راوړئ، محاسبات ترسره کوئ، یا غواړئ چې مساحت پیدا کړئ. نو تاسو کولی شئ چې دلته مثلا دوه څو حالتونه لري، یو ساینټیفیک ده، یو یونټس ده، ټول دغې برخې لري. که چېرې تاسو غواړئ هماغې نه استفاده کولی شئ، او کولی شئ چې ته استفاده وکړئ. مثلا 2 + 3
مساوي کېږي له څو سره 500 سره هغسې قیمت درکوي تاسو ورنه استفاده کولی شئ. نو بله برخه قدرمن انجینر صاحبانو موږ سره په دغې برخه کې نه بوده پاتې. انشاءالله په راتلونکي درس کې که چیرې ژوند و خپل پروژه به پیل کړو او سلو به بیا د پروژې د تکمیلولو څخه وروسته لاړ به شو 3D برخې ته او رینډرینګ برخې ته. نو تاسو قدرمن انجینر صاحبانو څخه هیله کېږي تر څو دغه درسونه ځان سره وګورئ، زحمت وباسئ، کار وکړئ تر څو په ښه شکل سره یې زده کړئ. نو یو ځل هره ورځ دغه درسونه چې تاسو ګورئ تمرین یې وکړئ حتما. او تر څنګ په آخر کې له تاسو څخه انجینر صاحبانو هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت ښه